اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېره ورځ موږ تر رایټ کلیک یا فاف مینو پر رسېدلي وو تر نیوه که نه نو کې مې نیو فولډر ویل او په شارکټ کې مې زیات خبرې کړې وي او له وروسته مثال یو نوی پروګرام راخلاصوم مثال هر یو پروګرام راخلاصوم مثال زه نوټ پاډ پروګرام راخلاصوم کلیک وکړه نیو ټکسټ ډاکومنټ هغه کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته تاسو ته نو هر پروګرام کولی شي مثال په دغه شکل سره راخلاص کړي له وروسته بیا راځو رایټ کلیک او رایټ کلیک څخه وروسته موږ ډسپلی لرو ډسپلی باندې کله چې کلیک وکړو موږ ته ډسپلی سیټینګ راځي اول چې دا ګوره دلته برایټنس د برایټنس دغه روښنایي ورته وایي اوس ګوره دلته کموم زیاتومه وینئ خو دا شاید په ریکارډ کې رانسي صحیح سو خو دلته تاسو ورته ګورئ اوس بیخي ډېره کمه سوه که چېرته هغه که یو څه زیاته سوه که نه سوه مثال ته د شپې کار کوې نو دا زیاته یې که کمه بل نایټ لایټ که چېرته غواړې چې مثال دغه یو داسې زیړه روښنایي راسي مثال سترګو ته مغه نه کړي دا فعله که اوس ګوره یو زیړه روښنایي راسه خو کلیک وکړه چې کلیک وکړو دې ته بیا نور هغه لرو ټرن آف باندې کلیک وکړه هغه له منځه ولاړه اوس که هر څوک کمایي دلته هغه فقط درته ښیي چې مثال زیاته دی که کمه که دا ډېر راغو که اوس بیخي ډېر راځي ګوره خو چې کلیک پرېږدم ولې لرې چې ځکه موږ ټرن آن کړه دې باندې کلیک وکړه اوس ګوره هغه راغله بیخي ډېره سره راغله صحیح سو نو دا هم شاید په ریکارډ کې رانسي یا شاید په ریکارډ کې ښکارېږي بعضې ریکارډو کې نه ښیي صحیح سو نو دا هر څومره چې درته برابره ولی هغومره یې برابره کوي نو دا به زه بېرته ټرن آن کړم ټرن آن مې چې کړه نو بیا بېرته خپل حالت ته راځي صحیح سو بل دلته که چېرته غواړئ چې دغه روښنایي خو اوس موږ کلیک کړه اوس موږ کلیک کړه دلته هسې له 11 ایم څخه تر 11 ایمه پورته که نه اوس که چېرته مثال غواړئ چې دې تنظیمات ته بیخي لرې کړه کلیک سو لرې سو که غواړئ چې د دې تنظیمات وکړي نو دلته باید سیټ هاورډ ورته انتخاب کړي اوس په څو بجو پی ایم د راځي تر څو پی ایم دي نو دلته نه ورته انتخاب د کلیک وکړه ورته نه په شپږ ایم دې شروع سي پی ایم هم ورته ایم کولی شي مثال دا مې ورته ایم کړو صحیح سو له وروسته تر څو بجو پورې دلته ورته تعین کړي چې مثال تر 10 یا تر 9 بجو پورې دا ورته اپلای که ګوره دلته ورته کوه دا هم هغه نه کړو دلته څو بجې ورته انتخاب کړی شپږ ایم که پی ایم کم پی ایم یې کم له وروسته وکړي کله وکړي څخه وروسته ګوره دا راځي صحیح سو نو ټرن آن داسې کله کلیک وکړو کله چې مثال شپږ بجې راځي نو دا به اوس ګوره تقریبا 3 دی که نه نو دا به روښنایي به راځي تا په کمپیوټر کې ته داسې ورته وګوره چې نن راځي که نه راځي له ماښامه وروسته صحیح سو او په څو بجو د سهار په 9 بجو به بېرته به ختمېږي دا سیټینګ تاسو خپله کولی شئ او که دلته سنیټ ورته انتخاب کړي نو بیا به بېرته هغه خپل حالت راځي ته به یې ښکایه فعاله کوې یا به یې نه ښکایه صحیح سو بل ایچ ډي آر دی ایچ ډي آر کله چې موږ اوس دې ته ګورئ دغلته دا موږ ریزولیشن د ویډیو هغه راته ښیي د موږ کمپیوټر اوس ګوره دا کله ویډیو پلی کوي په دغه شکل دلته تاسو ته ویډیو راخلاصوي دې باندې کلیک وکړه دا فل سکرین درته ښکاروي صحیح سو یعنې په فل کوالټي کې موږ ته ښیي هغه هر رقم کوالټي د مثال ډېره ښه کوالټي موږ ته ښیي خو بعضې کمپیوټرونه راځي ریم یو څه کم وي ډېر غټ فلم راځي د هغو مثال سایز بیخي ډېر غټ وي هغه سیده بیا بیخي خلاصوي نه نو که غواړئ چې مثال هغه دغه کوالټي یې کمه درته وښي نو بیا به راځي ګوره پلی سیټینګ باندې ایچ کوالټي ویډیو به دې باندې کلیک وکړه نو دا زده بیا په یو څه کمه کوالټي کې اوس که چېرته پام ورته وکړئ کوالټي یې کمه سوه که یې نه سوه کمه نو هغه دا ورته انتخاب نو هر رقم غټ فلم چې کمپیوټر به یې درته خلاصوي خو په کمه کوالټي کې صحیح او که دا فعاله نه ورته فعاله وي چې څومره ښه کوالټي یې هغومره ښه کوالټي کې تاسو ته فلم شو کوي او درته ښیي صحیح سو له وروسته بېرته راځو دلته سکال لرو سکال څه کار کوي اول چې دا ګوره دلته موږ ته ښیي مکمل خطونه چې دي اوس ګوره دلته دا خطونه لرو مثال موږ رایټ کلیک کوو دا د ایکنو خطونه اوس ګوره دومره متوسط دي څو دي دلته ګوره دلته راځم څو ورته انتخاب ده یو نیم سل ورته انتخاب کړه دا ورته 125 که اوس ګوره هر شی څه کوچني سول که نه سول کوچني دلته ورته هسې نه یو مخصل که بیخي ډېر کوچني سه اوس ګوره بیخي ډېر کوچني سه سړی له سترګو زپی بیخي ډېر کم ورته ښکارېږي ورته هسې 115 که اوس ګوره هر شی ډېر راغټ سول که چېرته مثال دلته راځم رایټ کلیک وکړه ګوره ریفریش هر شی غټ سول بېرته ورته راځم چې نه دا نورماله حالت که څو 150 ریکمنډډ خپله کمپیوټر ته یې نشته کړی دا نورماله حالت ده که کلیک وکړم له کلیک څخه وروسته دلته تاسو کسټم سکالینګ خپل ورته نشته کولی شي مثال دومره یې پکار دی له وروسته دا وکړي که نو یو هغومره اندازه به شي صحیح سو ټکسټ سایز یې څومره یې کلیک وکړه له کلیک څخه وروسته اوس ګوره دلته تاسو ته ښکاروي اوس نورماله حالت ده دا دې خواته ولې هغه به غټېږي اوس ګوره مثال دا مې دومره غټ کړو اپلای کله چې اپلای کړو نو پلیز ویت تاسو انتظار وکړئ دلته کله چې انتظار وکړو له وروسته به د کمپیوټر ټول خطونه هر شی چې دي دا به غټ وي نو تاسو دې ته صبر وکړئ چې دا خپل حالت ته ولاړ شي
کار نه بندېږي. اوس ګوره هر شی غټ څوک راغنه ډیسکټاپ صفحې ته ولاړ شه ګوره د دغه د سپیسي او ریسایبینګ او مکمل ټول غټ غټ شوي که نه دغه رایټ کلیک وکړه ها دومره غټ غټ درته ښکارېږي. یعنې څوک چې شوکوري ولري شوکوري خو پېژنې هله ماښامه څوک شی نه ویني هغه ته شوکوري وایي. نو دا بېرته ورته مثال نورماله حالت که دلته ورته چې دا 100% که اپلای که له اپلای څخه به وروسته دا به بېرته خپل حالت ته ولاړ شي. صحیح شو. یا مثال سپین ږیرو لپاره هم دا ډېره ښه موقع ده ګټور ده. خو زده کړی به یې ځواني کې به یې زده کړی. له وروسته خو دې خو انشاءالله سر خلاص و. بیا مثال اډوانس ته راسه دې باندې کلیک وکړه دا کومې ډسپلې سره ستاسو وصل اوس ګوره موږ له ډسپلې سره نه یې وصل ځکه چې برق ولاړ که نه نو دلته چې ورسره وصل هغه درته ښیي چې مثال تاسو د ډسپلې سره هغه او دلته مکمل معلومات درته ښیي که نه یې ورسره وصل بیا د خپل هغه درته اخلي. ګوره د انټرنل ډسپلې داخلي هغه درته ښیدو چې کې مثال درته وایي چې ډسپلې موډ یې دومره ده رزولوشن یې څومره ده 920 په 1080 کې ده. صحیح شو. یا مثال اکټیوي سیګنل موډ یې د دومره د مثال بایټ د 4 بایټه ده او کالر فارمټ یې RGB ده. د وروسته کالر سپیس مثال دا د مکمل معلومات درکوي. مشکل خو نشته تر دې ځای. صحیح شو. له وروسته بیا راځو سکیل خو انشاءالله ختم شو. له وروسته بیا راځو له سکیل څخه وروسته دغه کې ډسپلی ریزولوشن لرو. دا ډېر مهم ده. اوس دغه ریزولوشن په کومه ده ټوله صفحه نیولې که نه ده چې اوله وینډوزو کې شاید په دغه وینډوزو کې خو هغه خپل نورماله حالت انتخابوي ریکمنډډ په وینډوز 8 کې په وینډوز 10 کې هم خپل هغه کوي په وینډوز 7 او 8 کې چې ریزولوشن ډېر کم ورته ښکوي یا ډېر نږدې د کمپیوټر درته ښیي نو هغه به بیا ته راځي درته ډسپلی ریزولوشن ته راځي ته به ریزولوشن خپله ورته برابره. مثال څومره ریکمنډډ خپل نورمال حالت دا ورته انتخاب که او دا اوس کیپ چینج باندې کلیک وکړه یو څه کمیږي. اوس ګوره کم نسو خو بیا هم مثال دلته ورته راځم کله چې دلته راغلې دلته یو څه بیخي ډېر ورته کومه ګوره دا 12 ورته انتخاب کړو ګوره بیخي کم سو که نه سو کم. اوس تاسو 15 ثانیه وخت درکوي که چېر کوم دلته کیپ چینج باندې کلیک وکړو په دې حالت پته کېږي که ریویټ هم کلیک وکړو بېرته خپل حالت ته راځي یا که دغسې پرېږدئ 10 ثانیې هغه ولاړ سي هم بېرته به خپل حالت ته ځي. اوس زه کلیک نه کوم ګوره بېرته خپل حالت ته ولاړ که ولاړ نه نو بیا مثال ورته راسي نه دا سایز مې نه ده پکار دا سایز مې پکار ده. اوس یې بیخي درته کوچنی کړو په دغه شکل سره. صحیح شو. اضافه مې دا ریویټ کوم چې بېرته خپل حالت ته ولاړ سي او که چېرته مثال وایي چې نه بېرته ریکمنډډ ورته انتخاب کړه بېرته نورماله حالت چې ده د کیپ چینج باندې کلیک وکړه ګوره دا یې نورمال حالت شو. صحیح شو. بیا له وروسته دلته ډسپلی اورینټیشن لرو. ډسپلی اورینټیشن څه کار کوي اوس ګوره دغه دموږ صفحه کوم شکل سره ده افقي ده لینډسکیپ ده دلته ګوره لینډسکیپ ورته انتخاب دی. مثال تاسو دا غواړئ چې پورټریټ کې سرچپه کړئ دې باندې کلیک وکړه ګوره صفحه دې سرچپه شوه که نه شوه دې کې بیا ډېر سخته کار کېږي. نو که د کیپ چینج کلیک وکړو دغه حالت پته کېږي بیا 15 ثانیې وخت درکوي که دا دې تر اخره پر داسې پرېښودې نو بېرته خپل حالت ته راځي یا ریویټ باندې کلیک وکړئ هم بېرته خپل حالت راځي. اوس مې دا ثانیې پرېښودې چې بېرته خپل حالت راځي. ګوره پورټریټ که واسې لنډسکیپ یې راته فیټ کړه ګوره اوس یې بیخي هم سرچپه کړه نو په دې کې بیا چې کار کوي یو څه سخته راځي. صحیح شو. دا د هغه چا لپاره مثال تاسو په کور کې کار کوئ ماشومان هم په کمپیوټر کې ګوتې وهي نو صفحه ورته داسې کوي بیا کار نشي کولی. صحیح شو. نو دا به ګوره ډېره په سخته دلته ور برابره کړي دا به بېرته اوکې کړم خو که کیپ چینج هم باندې کلیک وکړو بیا اوس ګوره په دا بل رقم سره هغه شوه که کیپ چینج باندې کلیک وکړو په دغه حالت پته کېږي. صحیح شو. نو دا بیرته زه ریورټ کوم ټچ کې کار دغه یو مهمه خبره دلته ده ګوره ټچ کې ډېر ښه کار کوي. نو اوس ګوره که چېرته تاسو ټچ یې کمپیوټر ما دا پورټریټ کو اوس مې دلته ګوره کیپ چینج هم ورته کلیک کو دلته راځم ګوره کیپ چینج که نه اوس که ماوس کاریه ماوس ډېر په سخته کېږي خو که چېرته کمپیوټر ټچ نو بیا فقط راسه نه کمپیوټر ما ورته راړی بېرته ګوره چیرې و دلته دا ډسپلی ریزولوشن باندې کلیک وکړه دلته کله چې اوس بېرته کرن که پورټریټ بیرته ګوره دا ده د ګوتې کار د اسانه کېږي او که چېرته له ماوسه کار کوئ نو بیا هم پام وسي ګورئ دا یو څه سخته ده. صحیح شو. مثال ګوره راځمه دلته مې دا ورته پورټریټ کړه دا مې ورته دا کیپ چینج کومه اوس نو ته ماوس دلته ګوره برابروه ها ډېر په سخته برابرېږي دغو ځای کې ډسپلی سرچپی او که ټچ یې ګوره فقط دلته ما د ګوته په دو باندې ورکېده یې ګوره دلته راسه کلیک وکړه بیا د کلیک څخه بېرته لنډسکیپ ورته انتخاب کړه او دا ورته کیپ چینج کړي بېرته به خپل حالت ته راسي. صحیح شو. مشکل خو نشته تر دا ځایه.
بل ملټیپلای ډسپلی لرو. دا څه کار کوي؟ دا روټیشن لاک د کولی شي مثال د روټیشن هغه کې کول پکې نو دا کار نه کوي. صحیح سو. بل ملټیپلای ډسپلی د ملټیپلای ډسپلی څه کار کوي؟ چېرته مثال تاسو د پروجیکټور سره واصل یا صحیح ته هغه تاسو ته کوي مثال. یا دلته ګوره که چېرته مثال تاسو نه وصلېدی یا مثال له کیبل طریقه ورسره وصلېږئ نو بیا که چېرته له کیبل طریقه وصلېږئ نو بیا دلته درته ښیي مثال بعضې وخت نه وصلېږي نو بیا بغل که راځې دلته به ګوره we didn't find other display یعنی موږ نور پیدا نه کړی. که چېرته مثال بیا آنلاین یعنی له وای فای له طریقې بلوتوث طریقه ورسره وصلېږي بیا به کنیکټ باندې کلیک کوې ګوره تاسو دا صفحه راخلاصېږي. چېرې مثال له تاسو سره ډسپلی هغه خپله مثال هغه بلوتوث وای فای درلود بیا دلته راځي نو اوس موږ نه لرو نه راځي. صحیح سو. یا مثال ګوره دلته درته وایي چې د دې شرکټ چې ده سټارټ کا سټارټ بټن خو پېژنې انشاءالله. آفرین هغه ده. تر دې چې هم سر خلاصو نو دا و له وروسته بیا دلته ډسپلی سیټینګ داسې مثال بیا له کومې ډسپلی سره واصلې بیا هغه مکمل معلومات تاسو ته په دغه ځای کې ښیي. نو دا ډسپلی معلومات چې مخ ته هم راغلو او دلته هم راغلو. ډسپلی ریزولوشن او دې خو انشاءالله سر خلاصو مشکل خو نشته هیڅ. نو دا د نن ورځې درس بس ده. راتلونکي درس پورې ښې چارې او ښه وخت غواړم. تېره ورځ کوم کارخانګي کړې وه چا کړې